کرزي یو ځل بیا د طالبانو څخه د یو مهم کار غوښتنه وکړه. سلامونه، د اریانا پلس قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یو تازه مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندنو له غوښتنو یې مخکې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د پریکړو په موخه لویه جرګه جوړه کړي. کرزي د فرانسې یوه خبري اژانس ته ویلي چې په لویه جرګه کې باید افغانان د خپل راتلونکي په اړه بحث او خبرې اترې وکړي. نوموړي بیا یادونه کړې چې د او ډاکټر عبدالله د لویې جرګې د بللو په اړه رسما طالبان ته خپله غوښتنه وړاندې کړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې ویان ذبیح الله مجاهد د لویې جرګې د بللو په اړه د حمید کرزي او ډاکټر عبدالله د غوښتنې په تړاو وویل چې په دې اړه به غور وشي. طالبانو مخکې ویلي وه چې د هېواد د وضعیت په اړه د مشورو په موخه د علماو یو لویه غونډه راغواړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو، الله پامان.